بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، دلته ګورئ تاسې د مالټو د بوټي ته سره ورکول کیږي. د بوټي نه تقریبا یوه نیمه لویشتې خواته ورته خاوره رالوڅه شوې ده او بیا ورته حیواني سره اچول شوې ده او بیرته دا خاوره پرې ورړول کیږي. کومه خاوره چې ترېنه راخیستل شوې ده دا پرې اچول کیږي. نو د حیواني سرې او د تورې سرې د DAP سرې د ورکولو همدغه بیا بهترینه طریقه ده. که چېرې تاسې خپلو باغونو ته کله سره ورکولی نو کوشش کوئ چې په دغه طریقه یې ورکوئ. ورته دغه بوټو ټولو ته سره ورکړل شوې ده. او بل د اوبو سیستم کوشش کوئ چې د اوبو خوار سیستم یې په دغه طریقه باندې ګوره دې خوا غنم کرل شوي دي او دلته د مالټو د بوټو قطار دی. نو که دوی غنم تږي کېږي غنم به اوبه کوي او که مالټې تږي کېږي مالټې به اوبه کوي. همداسې که غنم اوبو ته سرې ته ضرورت لري غنمو ته به سره ورکوي او که د مالټو سرې ته ضرورت و دې ته به سره ورکوي. او بل به د مالټو د بوټي سره به رقابتي بوټي به په څنګ کې ورسره نږدې نه وي، هغه به ترېنه لرې. نو په دې وخت کې به د مالټې بوټي هم به جانبي څانګې ښې کوي، هم به هوا پرې لګېږي، هم به لمر پرې لګېږي، نو بوټی به ښه ښایسته وده کوي. نو دغه ټول باغ ته په دغه ترتیب باندې سره ورکړه شوه او دا پروسه اوس هم روانه ده هغې طرف کې. ګل چې تاسو سره هم دا موضوع شریکه کړو.